بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي صلات الشکر او صلات التوبه د دې طریقې راته وښایاست. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صلات التوبه دا هم 2 رکعاته نفل دي، صلات الشکر دا هم 2 رکعاته نفل دي. البته لږ وضاحت غواړي که خدای مکړه د یو مؤمن مسلمان څخه کومه ګناه وسي او دی په دې پوه سي چې زما څه ګناه وسوه، شیطان دوکه کړلم، نو فوراً به اودس تازه کي په صحیح طریقه باندې او بیا به 2 رکعاته نفل په صحیح طریقه باندې ادا کی. نیت به د 2 رکعاتو نفل وکي. کله چې نفل ادا کړل نو بیا به استغفار 3 ځلې ووایي، لاسونه به پورته کی، مخ پر قبله به کښیني، خپل رب جل شانه ته بزاري وکي، خپل پښیماني به ښکاره کي چې یا الله هغه ګناه چې ما کړې ده زه سخت پښیمانه یم او آینده مې کلک قصد دی چې بیا به دا ګناه نه کوم. نو الله جل جلاله یقینا توبه قبلوي. دا صلات التوبه دی. او صلات الشکر دا دی چې الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته نعمت ورکي. مثلا یو چاته الله جل جلاله مال ورکي، اولاد یې ورکي، مثلا د حج د فریضې د ادا دپاره موقع ورته برابره سوه، سرا یې رانیوي، دکان یې رانیوي، موټر یې رانیوي، حلاله نکاح الله ورکړل، هر نعمت چې لاس ته راوړل سو نو فوراً دا ورور مسلمان ولاړ سي، 2 رکعاته او دس په صحیح طریقه تازه کی او 2 رکعاته نفل ادا کی او د رب جل شانه حمد ووایي. بس دغه 2 رکعاته نفل چې په دې نیت چې زه د الله شکر ادا کوم چې ماته نعمت را کړی دی، همدا صلات شکر دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.